بیا نبی علیه صلات وسلام چې اول وار مدینې منورې ته راغی، اول تر ټولو کار ولمبه، تر ټولو نبی علیه صلات وسلام اول کار دا وکړي دلته یو لیلیه مدرسه جوړه. دا د نبی علیه صلات وسلام په کارو کې په مدینه منوره کې تر ټولو اول کار. نبی علیه صلات وسلام چې مدینې منورې ته راغی د جنوب لپاره، ځکه مکه مکرمه د مدینې منورې د جنوب په طرف کې د دی چلاقې خوا راغی. د مدینې منورې کلي ته علاقې ته داخل شو. حاجیان صاحبان به تللي، دا اوس چې چیرې مسجد قبا ده، دلته څه خلک اوسېدلو. نبي علیه السلام چې راغی اول وار د دغو خلکو سره پاتې شو، مېلمه و. څوک وایي 4 شپې دلته وکړي، څوک وایي 14 شپې وکړي. خو خیر لوی حساب دا ده چې 14 شپې وې، لږ حساب دا ده چې 4 شپې مېلمه و نبي علیه السلام. ورسره یوازې صدیق اکبر و، هغه یې ملګری. نور څه صحابه مختوم راغلي وو چې بیا له شا پسې رالو، خو په دغه سفر کې دوی بس نبی علیه صلات وسلام دلته څو شپې وکړې. د لمانځه ځای خو نه و، داسې چیرې اوس مسجد قبا ده چې د لمانځه وخت به راغی، دلته چې بار څونه خلک جمع وو، هغو ته مې دلته جمع لمونځ ورکړي. نو دغه ځای د مسجد لپاره چې آباد شو، تر اوسه ما د مسجد شته، مسجد قبا. بیا چې کله د نبي علیه صلات وسلام دا اراده سوه چې د کلي مابین ته راسي، هغه مرکزي نقطې ته راسي، نو له مسجد قبا له دغه علاقې څخه را روان سو چې دا اوس چیرې مسجد نبوي د دغه ځای ته راغی. پر لارې باندې ماسپښین د لمانځه وخت سو، دا ورځ د جمعې وه. نو نبی علیه صلات وسلام هلته دوی ته وویل چې د جمعې لمونځ به وکړو. دا اول لمونځ د جمعې چې په اسلام کې شوی. اوس هم هغه چیرې چې نبی علیه صلات وسلام لمونځ کړی، د هلته یو مسجد شته د مسجد جمعه په نامه، اوس هم یادېږي. دلته نبی علیه صلات وسلام چې هر څوک ورسره ملګري وو، هغو ته دلته لمونځ ورکوي، د جمعې لمونځ یې خطبه یې هم وویله، یعنې تقریر یې وکړ. بیا له لمانځه وروسته پسې راغی. دا خلک خو داسې خلک وو، هلته هم جوړښت قومي و. هره کورنۍ والا به پر یو ځای باندې کورونه وو، خواته به بیا هغه بله کورنۍ وو. نو پر هره کورنۍ چې به نبي علیه صلات وسلام راغی، هغه به مخته ورته راووت په ځان سوال چې د الله پیغمبره له موږ سره پاتې شه، موږ به دې داسې حفاظت وکړو، موږ به داسې. نبی علیه صلات وسلام به ورته ویل چې دغه زما وشه چې دا څه خوشبویه دا د الله لخوا ماموره ده، د دې وخت انتخاب به دغه وشي چې چیرې زما د اوسېدلو ځای. بیا به پر بل کلیوالا باندې راغی، نور څه کورنۍ به وه، هغه به مخته ورته رالو چې د الله پیغمبره له موږ سره پاتې شه. نبي علیه صلات وسلام به ویل چې یا اختیار د وشي چې وشه چیرې ګزارم خوښه کړي. نبی علیه صلات وسلام راغی، دا اوس چې چیرې مسجد نبوي د حاجیانو صاحبانو لیدلی دی، دلته وشي د مخ ګونډې غبرګې کړې پرېږدي. نبی علیه صلات وسلام وویل چې دا شاوخوا کورنۍ څوک دي، دوی ویل دا بني نجار.
نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې بس ما د اوسېدلو ځای دا ده، وشي انتخاب وکړي. دا بني نجار قبیله چې وه دا د نبی علیه الصلاة والسلام ماماخي وو. د نبی علیه الصلاة والسلام انا د عبدالمطلب مور دا د دغه خلکو د دغه کورنۍ سره. نو دا لږ یې واړول دي، دا نږدې کور د چا ده؟ ابي ایوب انصاري رضی الله عنه وویل چې دا کور زما. ده چې وویل چې ستاسې په کور کې زما د اوسېدلو لپاره ځای تیار کړه. نو اوس خو لا نبي علیه الصلاة والسلام مېلمه ده، صرف مسله دونه ده چې ځای معلوم شو د اوسېدلو. نبی علیه الصلاة والسلام دی ته وویل دا اوس چې چیرې مسجد نبوي ده دا دی باغچه غوندې ځای و، یو درې څلور پنځه شپږ د خرما درختې کې ولاړې وې، یو څلور پنځه زاړه پخواني قبرونه وو، دوې درې دی نړېدلې غوندې کنډوالې غوندې غوندې. نبی علیه الصلاة والسلام دغه ځای د چا دی؟ دی ویل چې دا خو داسې دوه ځوانان دي د هغو ملکیت. نبی علیه الصلاة والسلام دا ځای دې په ما خرڅ کړي. هغه ځوانان یې راوغوښتو، هغو ورته وویل چې دا موږ د الله د رضا دپاره تاته ورکوو، ستا په واک کې دستار سره. دا چې نبی علیه الصلاة والسلام ځینې واخیستی که دغه یې پر هغه پسې لار ته یې ورکړئ، دا نو کتابو کې نوره مسله نه ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې پر دغه ځای باندې زه یو علمي دیني مرکز جوړوم، مسجد به یې او لیلیه مدرسه به. اول کار نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې د دغه مسجد شروع کړي چې تر اوسه پورې ماته شته. نو دا مسجد چې شروع کړي د مسجد په څنګ کې مدرسه وه، طالبان به اوسېدلو، کله څه لږ کله څه ډېر، د 400 کسو په شاوخوا کې به دا لیلیه طالبان